لپند ډکه کیسه. یو سړی د خپل یو زوی وپوښتل، ای زویه، پوهیږئ چې جنت وړیا دی او دوزخ باید په پیسو وپیرئ؟ زوی وویل، څنګه پلاره؟ پلار یې وویل، دوزخ په پیسو دی. څوک چې جواری قماربازي کوي پیسې ورکوي، او څوک چې شراب خوري پیسې ورکوي، څوک چې د سګریټو نشه کوي پیسې ورکوي، څوک چې سندري او موسیقي اوري پیسې ورکوي، او څوک چې ګناه ته په سفر وي پیسې ورکوي. او ای زویه، جنت وړیا دی، ځکه چې لمونځ که څوک ادا کړي وړیا دی، څوک چې روژه نیسي وړیا دی، څوک چې استغفار وایي وړیا دی، او څوک چې خپلې سترګې له ګناهونو پوښي او له خپل رب ویریږي نو دا کار وړیا کوي. نو ای زویه، څه تصمیم لري؟ نو آیا ته غواړې چې پیسې دې ولګوي څو دوزخ ته لاړ سي، او که غواړې وړیا جنت ته ولاړ سي؟